سلامونه احسان صاحب څه لګیاست؟ سلام پښتون صاحب دغه دی د په سویس کې یو د ډیوس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم شپږم غونډه نن شروع کیږي. پی ټی ایم دلته هم خپل وطني او ملي مسؤلیت او رول ادا کوي. جرمني، هالند، بلجیم او فرانس، یوکې مختلفو هیوادونو څخه ملګري را روان دي، راغلي دي. موږ دا وظیفه هم سپارل شوې وه د نورو مسؤلیتونو تر څنګ چې موږ به زموږ اخري ملګري چې په وړمه شپه د شپې په کشنا کې بندي سومه د مجید خان کاکړ دی، تر دې پورې به موږ د خپلو وطن او د خپلو خلکو لپاره غږ پورته کوو. موږ همې پښتون چې ټول ډېر زجر لیدلی دی، غږ ورته پورته کوو او پر افغان خاوره د هیڅ اجنبي تعرض اشغال نه منو، د پنجابي خو بیخي نه منو، هغه دپاره وغږ او داسې را ضبط سي. نو لا ترین ننګیالی ملګري درون مشر دې لپاره به غږ خامخا پورته کوو. زموږ سپېڅلی سپین ږیری مشر دې لپاره به غږ پورته کېږي. نو دغه ټوله تیارۍ دي، شل شاوخوا مختلف شعارونه دي، ټول اپډیټ په ټولو باندې کار شوی. دا دي چې په دنیا باندې غږ شوی دي چې جګړه مارو او د بشري حقونو د نقضونو سره مرسته ونه کړي. داسې نو راځه نو دا ټوله دي دا به نن تاسو راسره وګورئ. د اوس په ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځای څخه به د پی ټي ایم لاریون وي. نن د اروپا په وخت مازدیګر 4 بجې شروع کېږي. بیا هم چې څوک د زموږ ننګیالی مشر، زموږ ننګیالی مبارز تر ټولو ډېر زحمتونه وکړونه چې لیدلي د خپل قام وطن دپاره ټولې کورنۍ یې علي وزیر د خپلو ننګیالیو په ننګ راوځي، رسېدلی شي ځان ورسوي، که نه شي رسېدلی خیر یا په سوشل میډیا باندې په نور باندې د خپل قام وطن او خپلو سیمو هېوادونو کې د تنظیم او د غورځنګ ملاتړ وکړي د اصولو او د اساسانیو تګلارې مطابق خپل قام وطن او غورځنګ همې پښتون راسره دی په دې سفر کې. نو موږ هم دلته یو نور ملګري په لارې کې دي، څوک رسېدلي وي. نو وروسته به تاسو ټول د خیر سره ووینئ. ژوندي او بریالي دي وي مبارز ملګري. مننه. سلامونه احسان صاحب څه لګیاست؟ سلام